قدرمنو دغه زموږ ته د افغانستان د هلمند ولایت یوه خور ده چې نه کاله یې کېږي په پاکستان کوټه کې ژوند کوي. دغه د 7 کلو لور ده، بله لور نه لري نه زوی لري. میړه یې د 15 کلو دی، په نشو اخته دی، د دنیا هره نشه کوي. له تیرو څو میاشتو راهیسې دا وایي چې مطلب ورک دی. څو میاشتې کېږي نه دی، یعنې د مرګ د ژوند حال نه دی معلوم. السلام علیکم قدرمنو. دغه ماشومه دا د 7 کلو ماشومه ده، اوس هم د 10 کاله اوسې دي او دغه د دې کور دی. په دا کور کې څوک در سره اوسي؟ خالص مامور د زم بس. ښه، ته مور ته ساتې؟ چیش کې څنګه پیسې ورته راوړې؟ بس یې 100 کلو سوشل راکې 200 راکې کور ته ډوډۍ رام بس ویخول بیا مشم برته راوړې. فکر کوې چیرې کوې؟ دا زمزمې د علمو علمو چوک فکر کوې د نر کالي دې ولې اغوست؟ بس خلک مغلا کوي، بله ورځ سړي پسې راغسته د 100 ورځې د کور نه وتل. دا وایي چې 4-5 ورځې د کور نه یم وتلې. دا فکر کوي په علمو چوک باندې خلک مطلب 100 روپۍ ورکړي، یو څو پیسې برابر کړي، بیا دلته راځي د مور سره دلې اوسي، بیا چې دوی مطلب دلې ګزاره کوي. دا وایي چې 4-5 ورځې مخکې یو سړي راپسې ځغستله، غلا کوله مې، نو دا 4-5 ورځې له وام هم نه ده وتلې. نو دا له خپلې مور سره دلته اوسي. دا د افغانستان دی، د هلمند ولایت اوسېدونکي دي. او پلار دې چیش کوي؟ پلار مې نشي د 100 ورځې راندرک دی، نه د لمر د افغانستان ژوند افغانستان شپږ میاشتې کېږي، 7 میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. ورک دی. د څو عمر دی؟ عمر یې ماته نه دی معلوم، ډېر سپین ږیری. عمر یې تا ته نه دی معلوم، ډېر سپین ږیری دی. یوه یې ته لور یې، بل ورور دې نشته؟ دا وایي چې د یو خو سپین ږیری دی، بل د 15 کلو دی، او بیا له تېرو 5-6 میاشتو راهیسې ورک دی. دغه لور یې ده، دې ته د نر کالي وراغوندي، د هلکانو کالي وراغوندي، مور د هلکانو کالي وراغوندي. بیا د شپې په 11-12 بجې په علمو چوک کې فکر کوي. ماښام دا چې ده چې کومې پیسې په خیرات کې څوک خلک ورکړي هغه راوړي، بیا دوی چې دوی ډوډۍ باندې خوري. نو دلته چې دوی دا یوازې په یو جونګړه کې ژوند کوي. دا یوه جونګړه ده، زه در ښکاره کوم. څه کور دی؟ اوس دا یوه خونه ده، دغه یوه خونه ده. دا چیش دی؟ ښه باتروم دی. دغه کڅوړې مڅوړې هم سره لګولي دي. دغه د ستې کور دی. راځه راویښه د باندې سم راوښه راوځه. دغه ستې کور دی، دغه کالي هم راګرځولي دي. راځه دغه دی. دغه یوه خونه ده او دا همدې کالي راګرځولي دي. ته څو ورځې کېږي چې دغه ته نه یې تللی، فکر دې نه دی غوښتی؟ ښه، دلې په کور کې ناست یاست. دغه نمبر دی په آخري کې نه 50 دی، 0-343-320 بیا 88 دی، بیا نه 50. دغه به یوه دا ستا رابطه نمبر دی؟ دا د دې رابطه نمبر دی. که تاسې خپل هم رابطه ورسره کوئ، رابطه ورسره کولی شئ. دغه ماشومه چې ده ورور نه لري، دغه یوه مور ده، یوه دا ده. دغه ماشومه چې دوی په علمو چوک په بازار کې په کوټه کې فکر کوي، ماښام ډوډۍ موډۍ یو شی پیدا کوي، بیا یې دغه مور ته راوړي، بیا ماښام سره خوري. د دې ماشومې پلار چې دی 80 کاله عمر دی، په ټولو نشو اخته دی، هر رقم نشه کوي، ورک دی، تیر دی. نو دا چې دغه ماشومه فکر کوي، بیا په بازار کې یو خیرات ټولوي، بیا ورته راوړي، بیا یې دی ماښام سره خوري. نو 100 روپۍ دغه ستی امانت، دا ستا امانت چې دی دغه ماشومې ته زه سپارم. واخله. الله پاک کامیاب کړه، الله پاک چې مچه هر پیسې رسولې، الله پاک هر مشکل رسانه کړي. صحیح دی. دغه دعا دې چا ګردو ته یې وکړي. نو دغه ماشومه دی، ستی امانت ما ورسوي. بل دا دی چې ته خپل موبایل نمبر خو لرې؟ موبایل نمبر لرم. نو ته ورکوې چې په ویډیو باندې له ویډیو سره شیر کړم، له ویډیو سره شیر کړم ستا په اجازه باندې. او بل دا دی چې ته اکاونټ لرې په موبایل باندې؟ اکاونټ دې شته؟ د ایزي پیسه یا د جاز کیش اکاونټ لرې؟ نه لرې. نو ته چې دی نه د ایزي پیسې اکاونټ لرې او نه د جاز کیش لرې، نو ستا خوښه ده چې زه خپل اکاونټ ورکړم؟ صحیح دی. نو لکه دغه پیسې چې ته یې رالیږلې، دا د امانت ما ورکړي، هغه پیسې به مې انشاءالله دا رقم ویډیو درته جوړوم، دغه امانت به ستاسې دا ورکوم. نو دغه زموږ ته د افغانستان یوه خور ده.